خوش نصیب هغه انسان دی ملګرو چې د دې محفل لیدل یې نصیب شي. هغه محفل دی ملګرو چې الله جل شانه ورته فرشتې رالیږلي دي. دومره برکتي محفل دی. ویډیو مه سکپ کوئ، د ثواب په نیت باندې وګورئ ملګرو. په 15 کالو کې دې قاري صاحب ملګرو د قرآن مجید د تفسیر او د ترجمې ختم مبارک کړی دی. ډیر بهترین محفل دی. د زړه په مینه باندې وګورئ، د ثواب په نیت یې وګورئ او په دعا کې شامل شئ او د ملګرو سره دا ویډیو شریک کړئ، ځکه چې ډېرې فضولي ویډیوګانې شیر کوو ملګرو. راځئ چې نن د خپل فیسبوک په پروفایل باندې د قرآن مجید د دې تفسیر او د ترجمې د ختم دا ویډیو هم په خپل فیسبوک کې پرېږدو. کیدای شي دا ویډیو څوک وګوري او ثواب ورته میلاو شي، نو صدقه جاریه ده. راځئ دا برکتي محفل وګورئ چې درنه ضایع نه شي ملګرو. د زړه په مینه باندې وګورئ. راځئ زما سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما. د زیر یو مجلس یو مقصدی د بلبل مقصدی او دا چې کوم منعقد شوی دی دا مجلس دی، نو دی مقصد هم دغه دی چې یاره قرآن مجید اختتام ته ورسید، خو چې وسو ډیر کسان ډیر خلک هغوی به چې دی چا به لږ اورېدلی، چا به څه نه څه حصه زیات اورېدلي، چا به بیخي نه یې اورېدلي، د دې ځای نه به لري. نو چې وسو دا کم اخري صورتونه دي چې یاره دا ټول ډیر په غور باندې واوري. الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر. دنیا د مؤمن د پاره جیل دی، په جیل کې به څه راحت او سکون وي، خو سکون چې دی نو د قرآن په درسونو کې پروت دی. که ته د الله کتاب لران نشي مه راځه، د الله ملائکه دې ته نازلېږي. تلک الملائکه دنت لصوتک. سبحان الله، څومره قدرمند دی د قرآن مجلس مله د اسمان ملائکو ته، او څومره په معمولي نظر ورته ګوري د دنیا دنیاداره خلک په ډېر معمولي څیز باندې پرېږدي. یوازې د دنیا شرف او عزت نه، کله چې د قیامت ورځ قایم شي دا لمر یو میل د انسان په سر باندې ودرېږي چې نن کروڑونه میله د دنیا نه لرې دی، بیا هم د جون جولای په میاشتو کې انسان د هغې د لاندې زندگی کولی نشي. که دا د یخنۍ اسباب نه وي انسانان به زندگی د لاسه ورکړي. هغه سخترینه ورځ ده چې ماشومان بوډاګان کوي، انسانانو ته به سکون او آرام نه راځي. په دغې ورځ باندې به یو لوی ارمان د انسان دا وي چې څوک شفاعت کوونکی پیدا کړي او زما شفاعت وکړي. ټول انسانان به خپل مابین کې ووایي چې خپل مابین کې به راجمع شي وبه چې دا څومره سخترین حالت دی موږ باندې، موږ په څومره مشکلاتو کې زه چې څوک وګورو زموږ شفاعت وکړي. ټول به ووایي چاله به لاړ شو؟ وایي آدم علیه السلام زموږ د شفاعت مستحق دی. ټول به آدم علیه السلام ته راشي ورته وبه وایي یا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسكنك الجنة وأسجد لك الملائكة، فهل ترى إلى ما نحن فيه؟ فهل ترى إلى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. أي آدم ته د ټول انسانیت پلار یې، په خپلو لاسونو الله پیدا کړی، جنت کې اوسولی، ملایکې درته په سجده کړي دي، دا سخترین حالت ته نه وینې، منغا شفاعت رب العالمین ته وکړه. هغه به ووایي چې انی اکلت شجرة ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قط مثله.
زما رب داسې غوسه شوی دی چې داسې چرې نه دی غوسه شوی ما ځان له یو ونې نه خوراک کړی و چې زه الله د هغې نه منع کړی وم ما سره د خپل ځان غم دی چې زه به بچ شم که نه نفسي 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 اذهبوا الى غیري تاسو لاړ شئ بل چاته ما دا خبر عرض کوله زما خوږو او عزتمندو ورونو چې د قیامت په ورځ باندې به لوی ارمان د انسان دای چې شفاعت کوونکې طلب کړي چې د رب په دربار کې زما شفاعت وکړي د دې شفاعت په طلب پسې به آدم علیه السلام نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام ته ورځي ولې د قرآن والاو د دغې شفاعت کوونکو سره سره د هغوی سره د هغوی شفیع د هغوی په سینه کې موجود دی چې قرآن کریم دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنه ومن جعله وراء ظهره ساقه في النار او الى النار قرآن هغه شفاعت کوونکی دی چې د ده شفاعت د رب په وړاندې قبلیږي او قرآن د انسان د نجات دپاره هغه بحث مباحثه کوونکی دی چې د هغه تصدیق کیږي چا چې قرآن مخې ته کو قرآن یاد کو قرآن باندې ایمان راوړو قرآن اولستو قرآن تلاوت کو د قرآن د احکامو تابع شو قرآن خپل امام وګرځو قرآن به دلره جنت ته کش کړي او چا چې قرآن کریم شاته وغورځو قرآن به دلره جهنم ته راکش کړي الحمدلله بس نور پروګرام نه اوږدو ملګریم ډیر په ګڼ تعداد سره شرکت کړی دی او کوم چې زمونږه قدرمن علماء کرام دي که هغه میلمانه دي او که هغه د دې علاقې سره تعلق لري هغوی هم ټولو دې پروګرام کې شرکت کړی دی ستاسو د ټولو مونږه د زړه نه شکریا ادا کوو الله دې ستاسو د ټولو دا راتګ په خپل دربار کې قبول کړي او د دغې شیوخو نه او د دغې علماو نه چې موږ دا څه واورېدل اصل څیز عمل دی الله دې زموږ په عمل کې راولي زموږ سره په دې درس کې چې کومو ملګرو شرکت کړی ما خو درته مخکې ویلي چې دا 15 کاله وشو زموږ د ترجمې او د تفسیر د قرآن کریم الله رب العالمین توفیق راکو قرآن کریم مونږ اختتام ته راورسو نو په دې کې چې زموږ سره کومو ملګرو شرکت کړی دی نو هغوی ته به اوس دستربندي کیږي د دغې علماء کرامو په لاسونو باندې به هغه خوش قسمته خلکو ته چې په مخ د ځمکه باندې دغه اوچت خلک دي ځکه د قرآن کریم سره تعلق ساتلی دی او امید دی چې دې خلکو ته تاسو وګورئ نو ستاسو په زړونو کې به یو شوق یو جذبه پیدا شي شته ملګري به ځان سره دوه راولي او دا کم چې دا خبرې واورېدې انشاءالله تاسو به په دغې کې موږ سره ضرور شرکت کوئ که الله ژوند راکړه راتلونکي به دقه شان بیا تاسو ته هم په دې سرونو باندې د داسې علماو د لاسونو نه انشاءالله د عزت او د اکرام دا رومالونه در په سر کړی شي نو د ټولو نه اولو زمونږ سره په دې درس کې یو ډیر درون او زمونږ او ستاسو ډیر قدرمن عزتمن انسان چې دې مسجد کې چې نن موږ او تاسو ناست یو او دا مسجد چې دلته جوړ شوی دی دې له 14 مرلیزې هم ورکړی و نن هغه زمونږ او ستاسو سره خو موجود نه دی دلته خو نن به عمده مسجد او دا دلته چې نن دا کم بابرکت پروګرام دی او په دې کې دا کم څه ولوستلی شو کم څه تاسو واورېدل الله به ضرور د دوی بدلې هغوی له ضرور ورکوي انشاءالله عبدالستار حاجي صاحب د دنیا نه تشریف وړی دی خو د هغوی مشر زوی
جان نشین چې ورته ویلې کېږي، فرزند ارجمن هم ورته وایي. د هغوی مشر زوی ته موږ د هغوی چې کوم دستار دی هغه به کوو. نو زه د دغې دپاره دعوت ورکومه او هغوی راغواړم شاهد ستار ایډوکیټ صاحب چې هغوی ته دغه علماء کرام په دې خپلو لاسونو باندې دغه د اکرام او د عزت رومال ور په سر کړي. شاهد ستار ایډوکیټ صاحب کوم ملګرو چې د څه عذر په بنا باندې شرکت نه دی کړی، نو انشاءالله د راتلونکي درس کې به زموږ سره کوئ که نه شرکت که خیري. دا شته ملګري به ځان سره دوه راولي او دا کوم چې دا خبرې واورېدې انشاءالله تاسو به هم په دغه کې موږ سره ضرور شرکت کوئ. وی د سپین پټکې د سپین ململ دی مبارک شاه، ول د پټکې ول دی مبارک شاه، ول د پټکې ول دی مبارک شاه، دستار بندي پسو سو زل دی مبارک شاه، ول د پټکې ول دی مبارک شاه، ول د پټکې ول دی مبارک شاه. وی د سپین پټکې د سپین ململ دی مبارک شاه، ول د پټکی ول دی مبارک شاه، ول د پټکی ول دی مبارک شاه. علما خستخلی رڼا دا زکارو خان پری دنیا دا، زکارو خان پری دنیا دا، علم زده کلو یا کیمیا دا، علم زده کلو یا کیمیا دا. دغه د علم مشال بل دی مبارک شاه، ول د پټکی ول دی مبارک شاه، ول د پټکی ول دی مبارک شاه. وی دغه د علم مشال بل دی مبارک. قرآن کریم د آخري صورتونو تفسیر کوي انشاءالله. د ټولو ملګرو نه درخواست دی چې ټول ملګري انتهایی په عاجزۍ سره، انتهایی په خاموشۍ سره خپل موبایل مکمل بالکل آف کړئ یا سایلنٹ وساتئ چې څه قسم ستاسو په اورېدو کې خلل را نشي. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا درې مبارک سورتونه تاسو ته معلومات دی د هر فرض مون نه وروستو د دې لوستل یو یو کرت او د ماسخوتن اوده کېدلو نه مخکې د دې لوستل او په هغې باندې ځان دمول د خپل جسم په مخکې طرف باندې او په ملا طرف باندې لاسونه راښکل. هغې کې بهتره طریقه دا ده چې ړومبي نه انسان دا دواړه لاسونه یو ځای کړي داسې او دا صورتونه ولولي او په هغې باندې چوف کړي او بیا د هغې نه وروسته دا لاس په ځان باندې 3 وارې راکاږي او دا 3 واړه صورتونه په بیماری کې په دې باندې ځان دمول. دا ټولې خبرې په صحیح احادیثو سره ثابت دي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ځان دمولو او چې کله ډېر بیمار شه بیا به عایشه رضی الله عنها دا صورتونه ولوستل او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په لاسونو باندې به چوف وکړلو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونو کې الله برکت ډېر اچولی نو د هغه دا لاسونه به عایشه به د رسول الله په جسم باندې راښکل او دا ړومبنی صورت د دې نه مخکې یو صورت تیر شوی دی قل یا ایها الکافرون. دا دواړه به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سحر په سنتو کې لوستل. مسلم شریف کې، ترمذی، ابو داود کې حدیث دی. د سحر په سنتو کې اول رکعت کې قل یا ایها الکافرون، په دوم رکعت کې قل هو الله احد.
او دا دواړه صورتونه به د ماښام د فرضو نه وروستو چې کوم 2 رکعاته سنت دي دې کې به هم لوستل او په 2 رکعاتونو د طواف کې به هم لوستل. ګناهونه پیژنو د هغې ټولو نه توبه وباسو. دا کوم چې زما دا مشران دي دا سپین ګیري دوی ته خو اول سوال دا کومه چې تاسو دې ته وګورئ که نه زما کوم مشران چې ناست دي دا سپین ګیري ټولو ته لومبیا دا سوال کوم چې دې کې دا څیز نه دی دا کار پکې ختم کړي دا قینچي مینچي پکې نوره مه وهئ. بلکل ځوانانو ته هم دا درخواست دی چې دې ګیرو کې دا قینچي مه وهئ او د ټولو خطایانو نه الله رب العالمین ته توبه وباسو. ډېر بهترین مجلس دی ډېر بابرکته مجلس دی. نو دا کوم عرض چې ما تاسو ته وکړو دې باندې عمل وکړئ انشاءالله دې ډېر لوی خیر به الله تاسو له درکړي او درود شریف ووایئ د الله تعالی حمد ووایئ او مختصره دعا کوو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله مونږ د جنت الفردوس وارثان وګرځوه. الله په جنت الفردوس کې ستا رضا او ستا دیدار مونږ ته نصیب کا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولدی مبارک شاه وی دستار بندی پسو سو زلدی مبارک شاه ولد پڑکی ولدی مبارک شاه ولد پڑکی ولدی مبارک شاه او دسپین پٹکی دسپین مل مل دی مبارک شاه ولد پڑکی ولدی مبارک شاه ولد پڑکی ولدی مبارک شاه طالبا چی کور نشی بهارا پرشتیگ دی ورتا وزارا وی پرشتیگ دی ورتا وزارا دے معزز درب پدارا دے معزز درب پدارا دغا اعزاز پہر یو پل دی مبارک شاہ ولد پڑکی ولدی مبارک شاہ وی دغا اعزاز پہر یو پل دی مبارک. ملګرو خوش نصیب هغه انسانو چې دا پروګرام یې وکتو او په دې دعا کې شامل شو. برکتی محفل و خو زمونږ به ډېر داسې وروڼه وو چې هغوی به دې له هم داسې خاص لفټ نه یې ورکړی او دا ویډیو به یې اړولې وي. شیخ صاحب را سره ناست دی. شیخ صاحب اول خو تاسو ته ډېره زیاته مبارکي ویمه. دا دومره دروند محفل او دا دومره خلک راجمع کول دا صرف او صرف ستاسو برکت و. جزاک الله خیر. الله دې ستاسو قدر عزت وکړي چې تاسو هم په داسې بابرکت محفل او مجلس کې شرکت وکړو. یقینا چې دا د یو خیر او د برکت مجلسی او داسې مجالسو ته هر مسلمان له حاضرېدل دا پکاري د دنیا او د آخرت فایده پکې ځان له حاصلولی شي. شیخ صاحب دا راته ووایي څومره طالب علمانو تاسو سره آیا هغه چې کوم سټارټ کې تاسو سره کوم طالب علمانو د اخرې پورې هغه کسانو که نه د منځ زمانه کې یا الله مکه څوک وفات شوي دي یا څه بیماري یا د هغې پرېښی دا درس او بالکل په دې کې زمونږ داسې بعضې درانه مشرانو چې هغه په دې پروګرام کې نن زمونږ سره موجود نه وو. هغوی وفات شوي د دنیا نه هغوی تلي دي لکه عبدالستار حاجي صاحب هغه زمونږ د دې درس یو ښکلا مو یو ښه درونه مو او د مسجد له دا ځای م هغوی ورکړی دی. نو هغوی وفات شوي د دنیا نه تلي او انشاءالله دا پروګرام به او دا نن چې دا کوم بابرکت محفل و دا به د هغوی دپاره هلته په کار انشاءالله راشي. شیخ صاحب ډېره زیاته خوشحالي به وه که نه نن داسې عجیبه ورځ به وه چې ستاسو دپاره. الحمدلله یقینا زه ډېر زیات خوشحاله یم او زما چې کوم دا ملګري دي شاګردان دي دا هم ډېر زیات خوشحاله وو او دې ورځې ته زمونږ ډېر انتظار او ډېره سترګې م ورته وي او ملګرو دې دپاره ډېر زیات کوششونه م کړي. موږ هره شپه هر ملګري د هر سړي کور ته ورغلي باقاعده دروازه م ورته ټکولې وه چې دا زمونږ د 15 کالو محنت دی یو بابرکتي محفل دی او دې ته به ضرور راځئ. او الحمدلله د دې کلي ډېر درانه خلک دي ډېر قدرمن او ډېر عزتمن خلک دي که هغه سپین ګیري دي که هغه هلکان دي او که هغه ماشومان دي
د قرآن کریم د درس سره ډیره زیاته مینه لري او تاسو په خپله وکتل ډیر په اتحاد او اتفاق سره راغلي ډیر زیات ته خوشحالئ او موږ چې څومره د دې خلکو شکریه ادا کړو نو هغه به ډیره زیاته کمی د هغې وجه دا ده چې ماسپښین 1 بجه دوی راغلي او تر اخره پورې یو ملګری نه خوځېدلی دی نه کور ته تللی نه راته پروګرام پرېښی دی اخري دعا پورې هغوی موږ سره شامل شو بل دا راته ووایي شیخ صاحب چې کوم ملګري ستاسو سره شامل وو په هغې کې ماشومان هم په هغې کې بزرګان هم د هغوی هغه جذبه ما وکته نو آیا بیا به تاسو د خیره سره سټارټ اخلئ ځکه چې کوم پروګرام وشو نو زه ستاسو زړه کې به نور هم جذبه شو راغلي چېرې زه دا پروګرام بیا د خیره سره درس او تدریس د ترجمې دا چې کوم ختم دی دا بیا شروع کړم بالکل انشاءالله موږ خو هغې کې اعلان هم وکړو چې په 1 تاریخ را روان 1 تاریخ باندې به انشاءالله موږ بیا د قرآن کریم د درس او افتتاح کوو هم په دې مسجد کې به انشاءالله کیږي او زموږ د درس به هم دقه ټیم د ماسخوتن مانځه پسې زموږ درسي او زیات نه زیات دا 25 نیمه ګنټه درسي او د ملګرو د جذباتو ته چې ما وکتل نو انشاءالله امید داسې دی چې د هغې په ډبل باندې به ملګري انشاءالله راتلونکي درس کې انشاءالله شرکت کوي که د دې جومات حوالې سره هم لږ دا کتونکي خبر کړه که د دې خواوشه علاقې یا د تختبۍ داسې ډېر ملګري به وي هغوی خواهش به وي چې یاره مونږ هم په دې درس کې شامل شو نو لږ د دې جومات حوالې سره دا پته ورکوي نو دا خو بس زمونږ گنجۍ کلی دی او په گنجۍ کلي کې د دې اسانه پته چې کوم ده نو هغه دا ګورنمنټ میډل سکول دی د هلکانو او د دې سره خوا کې دا زمونږ جامع مسجد دی د جمعې مونځ هم پکې کیږي او خالد ابن ولید نوم هم ولیښی دی نو په دې کې انشاءالله دا پروګرام کیږي او هر ملګري ته زه دا دعوت هم ورکوم چې یاره په دې راتلونکي درس کې ضرور زمونږ سره شرکت وکړي نو څنګه چې دا نن کومو ملګرو ته مونږ دا د عزت او د اکرام دا رومالونه د علماو په لاسونو ور په سر کړه نو د هر ملګري خواهش مو چې ما ته دې هم دا را په سر کړی شي نو زه انشاءالله که ژوند باقي نو د راتلونکي درس کې به انشاءالله هغوی ته هم بیا دا توفیق الله ورکړي دا اعزاز به هغوی ته هم میلاو شي نو چې یو ملګری هم دې نه که خیري پاتې نه شي بل دا راته ووایي شیخ صاحب ډېرو ملګرو به اوس مونږ د فیسبوک په پاڼه د پیج په پاڼه باندې کتلي هغه ملګرو ته لږ غوندې دعا وکړي او بله دا چې هغه پیغام چې په دې کلي خپل کلي علاقه کې چېرته یو ستاسو غوندې شیخ صاحب وي او مفتي صاحب وي چې هغه هم کوشش وکړي چې دغه ماشومان دغه سپینګیري دغه هلکان د درس ته مایل کړي او خپل جوماتونو کې شروع کړي نو بس زما خو علماو ته خو مې دا پیغام دی خاص کر په جوماتونو کې چې کم امامانی امامت کوي خطابت کوي چې هغوی د قرآن کریم درسونه شروع کړي په دې کې دې له ټیم مقرر کړي که هغه د ماښامې ټیم وي که هغه د مازدیګر نه پسي که هغه د ماسخوتن نه پسي او دا خلک ځان ته راجمع کړي او د قرآن کریم چې کوم مقصد دی الله چې دا څه مقصد دپاره رالیږلی دی چې هغه مقصد نه خلک خبر کړي او د خلکو نه مې دا مطالبه ده چې یاره خلکو له هم پکار دي چې په دې 40 ګنټو کې د الله د پاک کلام له دغه 20 منټه 15 منټه دا ضرور ورکړي او خو په اتحاد اتفاق سره د قرآن کریم سره مینه ساتي خپلې سینې سره یې ولګوي او انشاءالله دې له وخت ورکړي نو دنیا او آخرت به الله په دغې باندې ښایسته کړي ډېره زیاته مهرباني او ملګرو دغه شیخ صاحب چې تاسو ته ډېرې زیاتې درنې خبرې واورېدې پروګرام حوالې سره کوشش وکړئ که چیرې تاسو د کلي مفتي صاحب دې طرف ته خیال نه نو تاسو ورله دا دهان راولئ چیرې مفتي صاحب راځئ چې په دې جومات کې درس ترجمه شروع کړو نو دغه د کلي علاقې چې کوم هلکان دي نو زه خبرېږي به چیرې دین او دنیا دې کې مونږ له څنګه ژوند پکار دی په دین باندې څنګه تلل پکار دی دنیا باندې څنګه ژوند تیرول پکار دی ویډیو چا شیر کړي الله جل شانه دې د عذاب نه وساتي د الله پاک دې د جنت ذریعه وګرځي چا د ثواب په نیت باندې کتلی نو الله دې په عملنامه کې په ښو ټکو باندې ولیکلی چې ما نوي درمني په خپلو دعاګانو کې یا سړی تاسو زما په دعاګانو کې هر وخت چرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته الله